مونږ ډیر اوریدلی چې ښځو سره نارینه زیاتې کوي او ښځو سره تاوتریخوالی کیږي، خو زیاتره وخت ښځې ځان ته په خپله زمینه برابروي ترڅو د تاوتریخوالي ښکار شي. د نمونې په ډول تاسو سره یو څه شریکوو، خو د مطلب د شریک کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې د ماشومتوب د مهال دا ذهنیت او باور مني چې ښځه ټیټ جنس دی. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې پر دې خبره باور کوي چې د ارزښتمن کېدو لپاره پکار ده چې د نارینه‌و کارونه ترسره کړي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې باور کوي د روزګار پیدا کولو او مالی خودکفایۍ لپاره باید خپل ماشوم وړکتون ته وسپاري، دا خپله باید د مور په توګه ډیره ورسره مصروفه نشي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې له خپل میړه پیسې غوښتل خپل کسري شان او سپکاوی بولي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې کورنیو مسؤلیتونو ته په سپکه ګوري او کورنۍ بوختیاوې ورته د خجالت وړ ښکاري. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې د لوړو زده کړو او مالي خودکفایۍ درلودو سربیره هم پر دې باور وي چې کمال ته د رسیدو په خاطر باید یو نارینه همیشه د هغې تر څنګ وي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې د لیدل کېدو او پام ور اوښتو له ویره خپلې غوښتنې له پامه غورځوي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې هڅه کوي د انتخاب کولو پر ځای انتخاب کړای شي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې د یوې بلې ښځې په کور کې ځان ته کور جوړوي. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې خپل ټول جذابیت په خپله ظاهري سلیقه کې لټوي او ټول پام یې همدې ته اړولی وي، خو له دې غافله وي چې د ښځې ټول جذابیت د هغې په دروني ځواکمنتیا کې دی. ښځه ځان د تاوتریخوالي ښکار کوي کله چې د روشنفکرۍ په بیه خپل ښځمنتوب له لاسه ورکوي.